زما سامعين ومسلمانان ورونو الله رب العالمین په دې دنیا کې موږ او تاسو خپل عبادت له پیدا کړی چې موږ او تاسو په دې دنیا کې د الله بندگی وکړو د الله عبادت وکړو نیک اعمال وکړو د نیک اعمال د الله رب العالمین موږ او تاسو پیدا کړی عبادت له الله رب العالمین موږ او تاسو پیدا کړی دغه وجه الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما پیریان او انسانان په دنیا کې خپل بندګۍ له پیدا کړلي چې دا به زما عبادت وکړي زما بندګۍ وکړي نیک اعمال وکړي زمونږ او تاسو د پیدایش مقصد دا دی چې موږ د الله لپاره ښه عملونه په دې دنیا کې وکړو کینه الله رب العالمین موږ ته هیڅ ضرورت نه لري په دې دنیا کې زما ورونو موږ او تاسو د اعمالو له پیدا کړي چې دا ښه عملونه زمونږ او تاسو د بدن نه راوځي منځ دی روژه ده زکات دی حج دی دارنګه د الله ذکر دی قرآن کریم ته کېناستل دي او نور چې څومره نیک اعمال دي په دنیا کې چې الله او دغه رسول موږ ته ښودلي دي نو دغه لپاره الله موږ پیدا کړي چې دغه عملونه موږ او تاسو وکړو او دغه عملونه زموږ او تاسو د بدن نه راوځي زما عزتمندو کوم انسانان چې په دنیا کې نیک عملونه ونه کوي او ژوندۍ محمد او عبس تیره کوي د قیامت په ورځ باندې قرآن کریم ډیر آیاتونه کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې دا به ارمان کوي چې الله ما دنیا ته واپس ولېږي چې زه نیک عملونه وکړم ځکه چې ما په دنیا کې نیک عملونه ونه کړو یا الله اوس مې واپس ولېږه نعمل صالحا چې موږ په دنیا کې نیک عملونه چې هغه وکړو معلومیږي دا چې موږ او تاسو د پیدایش مقصد نیک عملونه دي چې چا دا مقصد په دنیا کې ادا نه کړو قیامت کې د دې لپاره به ارمان شي هغه کې الله ما واپس ولېږه سورة المؤمنون کې الله رب العالمین فرمایي چې دا کوم انسانانو چې الله رب العالمین روح اخلي روح په وخت ذلقدن کې او هغه په دنیا کې نیک عملونه نه دي کړي نو هغه بارمان کې او الله ته به ملائکه ته به چې رب ارجعون یا رب ما واپس کی چې زه دنیا کې نیک عملونه وکم په بدل د هغه عملونه کې چې ما په دنیا کې نو کړي وس دا غي په بدل کې بزور نور نیک عملونه چې هغه وکم او الله ما دنیا ته واپس ورېږي الله فرمایي کلا دنیا ته واپس چې هغه نشته دی چې دنیا کې چا نیک عمل وکړو نو ځان له څه جمع کړلو نو واپس به دا د پس مرګ نه نور نیک عملونه نشي کولای او که چا بد عملونه وکړو د الله مخې له ورغی نو دا واپس نشي راتللی چې نیک عملونه چې هغه وکړي ګناهونه پرېږدي بد اعمال پرېږدي او نیک عملونه چې هغه وکړي بس ختم شو هغه ډېر وجه نظم ورونو مختصر زندگی موږ او تاسو الله را کړی دی چې موږ او تاسو په دې کې نیک عملونه وکړو الله رب العالمین قرآن کې ډېر آیاتونه کو فرمایي فاستبقوا الخيرات اے انسانانو د یو بل نیک اعمالو ته مخکې شئ هر یو انسان د بل عمل د بل انسان د عمل نه ډېر کوشش وکړي چې زه هغه ډېر عمل چې هغه وکړم زمونږ استاد نن سبا سیالي په دنیا په کارونو کې ده چې پلان کې کور جوړ کړی دی چې زم کور جوړ کما پلان کې چې هغه گاډي اخیستې دی چې زم هغه چې گاډي والم د پلان کې کاروبار چې هغه ډېر ښه روان دی چې زم کاروبار ځان روان کړم د پلان کې یو دکان دی چې زه دو دکانونه ځان نه جوړ کړم الله فرمایي فاستبقوا الخيرات اے انسانانو د یو بل نیک اعمالو ته تاسو وړاندې شئ نیک عملونه کې یو بل سره سیالي وکړئ چې دا پلان کې عملونه چې هغه لږ چې زه هغه ډېر شي هغه وکما د پلان کې نفلونه کم دي چې زه هغه ډېر نفلونه وکما د پلان کې قرآن ته کې ناصل کم دي چې زه قرآن ته کې ناصل شي هغه ډېری د پلان کې ذکر کم دي چې هغه زما ذکر شي هغه ډېری په نیک اعمالو کې زما ورته یو بل سره سیالي او مخکواله پکار دی د دې وجه زما ورته شیطان دشمن دی مونږ او تاسو نیک اعمالو ته نه پریږدي خواهشات را تر مخه تکي د دنیا زیب او زینت را تر مخه تکي د دنیا شهوات را تر مخه تکي د دې لپاره چې موږ او تاسو هغه نیک عملونه چې راغونو